بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ په ایمرجنس اف سیل تیوري کې پارت 2 دی، یعنی دویمه حصہ ده چې دا ډیره زیاته ضروري ده او ډیره د کار خبرې دي پکې، خپلې پوینټس دي پکې. داسې کار دی چې په ایمرجنس اف سیل تیوري کې مونږ په پارت 1 کې په اولنۍ حصہ کې دا دوه ساینسدانان ویلو، رابرټ هوک او انټون وان لیون هوک. نو لکه ډیر رڼا په دې دواړو باندې هم اچو او بیا پارت 2 چې کوم دی نو کنټینیو کوو. صحیح ده؟ مونږ دا خبره کړې وه چې په 1665 کې یو ساینسدان و، د هغه نوم و رابرټ هوک. د یو مایکروسکوپ جوړ کړی و چې د هغې پاور و 30x، یعنی یو څیز به یې د خپل اوریجنل سایز نه 30 ګونه پورې غټولی شو. ده داسې چل وکړو چې کارک سیلز یې په دغه خپل مایکروسکوپ باندې سټډي کړل. اوس به تاسو وایئ چې کارک سیلز څه ته وایي؟ داسې کار دی چې دا کم غټې ونې دي پیړې په دې باندې چې دا بارنی کم پیړ پوستکی تاو وي، دغې پوستکي ته څه وایي؟ بارک، BARK، بارک. په دغې بارک کې چې کوم بارنۍ حصه ده، بیا مړه حصه ده، هغې ته څه وایي؟ کارک ورته وایي. نو ده د دغه کارک راواغستو او د هغې نه یې تین سلایس جوړ کړو، یعنې نرۍ پرده یې پرې جوړه کړله او دغه نرۍ پرده یې په دغه خپل 30x مایکروسکوپ باندې سټډي کړله. نو ده پکې څه ولیدل؟ وړې خانې یې پکې ولیدلې چې دغه خانې څه وې؟ خالي وې دننه. نو ده د څه نوم ورکړو؟ سیل نوم یې ورته ورکړو چې دا سیلز دي. ټیک شو؟ نو په اوله پیره باندې سیل چا ولیدو؟ رابرټ هوک په 1665 کې. دا کوم قسم سیل و؟ پلانټ سیل او مړ سیل و، یعنی ډیډ سیل و. ټیک شو؟ دې رابرټ هوک ته فادر اف سایټالوجي وایي یا ورته فادر اف سیل بایولوجي وایي، ځکه چې د په اوله پیره باندې سیل لیدلی و. بیا زموږ سره په 1674 خواوشا کې یو بل ساینسدان چې د هغه نوم و انټون وان لیون هوک، ده داسې چل کړی و چې لږ ښه مایکروسکوپ یې جوړ کړ، لږ نه ډېر ښه مایکروسکوپ یې جوړ کړ چې د هغه پاور د 250 نه واخله د 300 پورې و. یعنې مطلب یو څیز به یې د خپل اوریجنل سایز نه د 250 نه واخله د 300 ګونه پورې غټولی شو. ده په دغه مایکروسکوپ باندې سټډي وکړله او په دغه سټډي کې د پانډ واټر سټډي کړلې، یعنې د تالاب اوبه یې پکې وکتلې. نو په دغه اوبو کې د بیکټیریا هم ولیدله او پروټوزونز یې پکې هم ولیدل، یعنې امیبا پیرامیشیم وغیره چې کوم دی نو دا یې پکې هم ولیدل. اوس چونکې د ده مایکروسکوپ ډېر ښه مایکروسکوپ و، په دې وجه باندې ده ته فرسټ مایکروسکوپسټ وایي. ټیک شو؟ او فادر اف مایکروسکوپ یې ورته هم وایي. دا په دې مایکروسکوپ باندې کم قسم سیلز ولیدل؟ ژوندي سیلز یې پې ولیدل. دا بیکټیریا او امیبا پیرامیشیم وغیره چې کوم دی نو دا په دې اوبو کې به ژوندي وګرځېدل به پکې او ده یې سټډي کوله. ټیک شو؟ نو دی چې کوم دی نو ده ته ځکه فرسټ مایکروسکوپسټ وایي چې د ده مایکروسکوپ ډېر زیات ښه و. حالانکې اولنی مایکروسکوپ زیجریس جانسین او د هغه پلار په 1995 کې جوړ کړی و، خو هغه دومره ښه مایکروسکوپ نه و. بیا زموږ سره چې کوم رابرټ هوک مایکروسکوپ جوړ کړو نو هغه هم دومره ښه مایکروسکوپ نه و، خو چې کوم انټون وان لیون هوک جوړ کړی و نو هغه ډېر زیات ښه مایکروسکوپ و. په دې وجه باندې ده ته فرسټ مایکروسکوپسټ وایي او ده ته فادر اف مایکروسکوپ یې وایي. ټیک شو؟ او چونکې ده په اوله پیره باندې زموږ سره چې کوم دی نو مایکرو ارګانیزمز ولیدل، یعنې مطلب بیکټیریا او پروټوزونز وغیره پې ولیدل. په دې وجه باندې وان لیون هوک ته فادر اف مایکروبایولوجي هم وایي. ټیک شو؟ ده په دې مایکروسکوپ باندې ډېره ښه سټډي کړې وه. دغه بیکټیریا او امیبا پیرامیشیم وغیره چې کوم پروټوزونز دي دا یې پې هم لیدلي وو. د دې نه علاوه ده پې ریډ بلډ سیلز او سپرم او نور داسې څیزونه چې کوم دی نو ده په دې باندې سټډي کړي وو. ټیک شو؟ بیا زموږ سره په 1809 کې لامارک چې کوم دی نو ده هم سیلز ولیدل. په څه کې یې سیلز ولیدل؟ ده د بوټو حصې او د ځناورو حصې چې کوم دی نو په مایکروسکوپ باندې سټډي کړلې، نو په هغه کې هم د سیلز ولیدل. ټیک شو؟ د بوټي نه حصې راواغستلې او د ځناورو نه حصې راواغستلې او هغې په مایکروسکوپ باندې سټډي کړلې په 1809 کې. او هغه چې کوم دی نو پکې څه ولیدل؟ سیلز یې پکې ولیدل. نو ده دا خبره وکړه چې all living organisms are made of cellular tissues، چې چونکې پلانټس هم د سیلز نه جوړ دي او انیملز هم د سیلز نه جوړ دي. په دې وجه باندې څومره چې لیوینګ ارګانیزمز دي نو دا د څه نه جوړ دي؟ د سیلولر ټیشوز نه، یعنې مطلب د سیل نه جوړ دي. ټیک شو؟ ده دا خبره وکړه. بیا زموږ سره په 1831 کې یو ساینسدان دی چې د هغه نوم دی رابرټ براون. د پلانټ سیل سټډي کو، د بوټي سیل یې سټډي کو او په هغه کې نیوکلیس ولیدو. مایکروسکوپ خو ټایم په ټایم باندې ښه کېدو که نه، ښه کوالټي والے مایکروسکوپ راتلو. نو په دې ټایم کې په 1831 کې چې کوم مایکروسکوپ و هغه ډېر زیات ښه مایکروسکوپ و. نو دی چې پلانټ سیل سټډي کو نو هغه دا وویل
چې په دې کې خو دننه نیوکلیس هم دی، دا دننه خالی نه دی. ټیک ده که نه؟ نو نیو کنسپټ اباوټ د سیل، نو د سیل په باره کې یو نوی کنسپټ راغی. ټیک ده که نه؟ رابرټ هوک څه ویلو چې دا امټي چیمبرز دي، خالی خالی خانې دي، نو هغه له سیل نوم ورکړو. خو بیا زموږ سره چې کوم په 1831 کې رابرټ براون دغه پلانټ سیل وکتو، نو دغه مایکروسکوپ ښه مایکروسکوپ و، نو هغه پکې دننه نیوکلیس هم ولیدو. هغه دا وایي چې دا خانې چې کوم دی نو دا دننه خالي نه دي، په دې کې دننه نیوکلیس هم شته. ټیک ده؟ نو د سیل په باره کې یو نوی کنسپټ راغی چې سیلز آر ناٹ امټي چیمبرز، سیلز دننه خالي نه دي. ټیک ده که نه؟ بیا زموږ سره په 1838 کې یو باټنیسټ راغی. باټنیسټ څه ته وایي؟ چې هغه د بوټو په سټډي کې ماهر وي، هغې ته څه وایي؟ باټنیسټ ورته وایي. د هغه نوم و شلیډن. نو چونکې ښکاره خبره ده چې دا د بوټو په سټډي کې ماهر و، باټنیسټ و، نو د پلانټس سټډي کړل، بوټي یې سټډي کړل، او ده دا وویل چې بوټي د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. بیا زموږ سره په 1839 کې یو بل ساینسدان و چې هغه زوالوجیسټ و، یعنې مطلب د ځناورو په سټډي کې ماهر و، د هغه نوم و شوان. نو چونکې دا د ځناورو په سټډي کې ماهر و، په دې وجه باندې د ځناور سټډي کړل، انیملز یې سټډي کړل، او ده هم دا ووایي چې انیملز هم د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. نو په دې وجه باندې they proposed the first statement of cell theory. نو دوی د سیل تیوري اورنۍ سټیټمنټ پروپوز کو، اورنۍ سټیټمنټ یې ورکو د سیل، چې all living organisms are made of cells، چې څومره living organisms دي نو دا د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. اوس ګورئ، تاسو وایئ چې دا خبره خو دلته لامارک هم کړې وه، خو لامارک چې کوم دی نو دا زموږ سره سپیشلیسټ نه و، دا نه د بوټو په سټډي کې ډېر زیات ماهر و، او نه د ځناورو په سټډي کې ډېر زیات ماهر و. نو په دې وجه باندې دې خبرې ته دومره زیات ویلیو ورنه کړل شوله. خو چونکې دا خو ماهرین وو، دا یو د بوټو په سټډي کې ماهر و، او دا یو د انیملز په سټډي کې ماهر و، په دې وجه باندې دې ماهرینو چې کله دا خبره وکړه چې یاره all living organisms are made of cells، نو دا خبره ډېره زیاته وزني خبره وه. نو دا د سیل تیوري اولنی سټیټمنټ شو. بیا ټیک شو؟ ډېر سټوډنټان په دې کې کنفیوز کېږي چې دا شلیډن باټنیسټ و که زوالوجیسټ و، او دا بل یو زموږ سره څه و. لکه په دې دواړو کې په شوان او په شلیډن کې چې کوم دی نو کنفیوز کېږي چې کوم یو باټنیسټ و او کوم یو زوالوجیسټ و. نو یاد ساتئ، ګورئ زموږ سره شوان چې کوم دی که نه، شوان نو دا د ځناورو په سټډي کې ماهر و، او ځناورو ته په اردو کې څه وایي؟ حیوان. نو شوان او حیوان، ټیک شو که نه؟ نو یو مطلب چې زموږ سره شوان حیوانات شو، حیواناتو کې ماهر شو، زوالوجیسټ شو، نو دا شلیډن بیا په خپله څه شو؟ باټنیسټ شو. ټیک ده؟ نو دا ضروري نه ده، خو اسې ستاسو دپاره یو ټیپ شو، یو پوینټ شو چې یاره تاسو په دې طریقه باندې یادولی شئ، په دې طریقه باندې تاسو په اسانه یادولی شئ. په دغه 1839 کې یو بل ساینسدان چې د هغه نوم و پرکنجي، دغه پرکنجي ساینسدان پروټوپلازم لفظ استعمال کو. دا پروټوپلازم لفظ یې د څه لپاره استعمال کو؟ fluid substance of the cell. په دې سیل کې چې دننه دا کوم اوبه به موجود دي، دا اوبه وغیره، نو دې ته څه ووایي؟ پروټوپلازم یې ورته ووایي. ټیک شو؟ اوس پروټوپلازم څه ته وایي؟ ګورئ ورته تاسو ته پته ده چې که سیل مونږ واخلو، نو د سیل چې کوم اوټرموسټ باونډري ده په انیمل سیل کې، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ سیل ممبرین ورته وایو. د دې سیل ممبرین نه چې دننه کوم حصه دا موجود ده، نو دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم. بیا په دې ځای کې زموږ سره چې کوم نیوکلیس موجود دی، نو په دې نیوکلیس نه دننه چې دا کومه حصه موجود ده، دا حصه دې ته بیا مونږ څه وایو؟ نیوکلیوپلازم ورته وایو. نو دې سایټوپلازم او دې نیوکلیوپلازم ته په شریکه باندې څه وایي؟ پروټوپلازم ورته وایي. ټیک ده که نه؟ نو پرکنجي ساینسدان د سیل په باره کې چې کوم دی یو نوی لفظ راوړو، پروټوپلازم، چې د سیل چې کوم دننه اوبه حصه ده، نو دې ته په شریکه باندې څه وایي؟ پروټوپلازم ورته وایي. دا خو زموږ سره د سیل په باره کې خبرې را روانې دي، خو مونږ خو دا خبره وکړه چې یاره لیوینګ ارګانیزمز د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. نو په اوله پیره باندې د خلکو دا خیال و چې ټیک د لیوینګ ارګانیزمز د سیل نه جوړ دي، خو دا لیوینګ ارګانیزم پیدا کېږي څنګه؟ دا څنګه پیدا کېږي؟ په اوله پیره باندې یو لیوینګ ارګانیزم څنګه راځي؟ نو د دې په باره کې زموږ سره چې کوم دی نو څه تیوریانې وي، نو هغه تیوري کې زموږ سره چې کوم دی یوه تیوري ده، theory of spontaneous generation. spontaneous څه ته وایي؟ خود به خود، په خپله. او جنریشن څه ته وایي؟ پیدا کېدل. نو د ساینسدانانو دا خیال و چې لیوینګ ارګانیزمز په خپله پیدا کېږي، لیوینګ ارګانیزمز په خپله بس را پیدا شي، د څه نه؟ د نان لیوینګ تھنګز نه. یعنې چا وایي چې د خټې نه څه شی پیدا کېږي، چا به وایي د غنمو نه څه شی پیدا کېږي، چا به وایي د بل څه نه، د بل څه نه، که نه؟ دې ته theory of abiogenesis ورته هم وایي.
ایبایوجینیسیس تیوري ورته هم وایي. ای څه ته وایي؟ وداوټ. او بایو څه ته وایي؟ لایف. او جینیسیس څه ته وایي؟ پیدا کېدل. یعنې مطلب چې یو زندهسر څیز د غیر زندهسر څیز نه پیدا کېږي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ ایبایوجینیسیس ورته وایو. نو دا یوه تیوري وه. او اوس دا تیوري اف سپونټینیس جنریشن یا ایبایوجینیسیس مونږ ولې وایو؟ دا څه پوینټس دي، دا به اوس مونږ کلیر کوو. ولې کلیر کوو؟ ځکه چې ستاسو په دې کتاب کې په دې ځای کې ډایرکټ ورکړي دي چې یاره په 1855 کې روډالف ویرچو چې کوم دی نو چینجډ د آیډیا اف مینی ساینټیسټس by a statement. یعنی مطلب په 1855 کې روډالف ویرچو ساینسدان راغی او هغه د ډیرو ساینسدانانو آیډیا څه کړله؟ چینج یې کړله، بدله یې کړله. نو اوس به تاسو وایئ چې کومه آیډیا یې بدله کړله؟ ولې ساینسدانانو څه ویلي؟ نو تاسو له پکار دي چې سپونټینیس جنریشن یا ایبایوجینیسیس والے تیوري تاسو وپېژنئ چې دا قسم خبرې یې څه کړلې؟ دا یې چینج کړلې، بدلې یې کړلې. ویل چې دا ساینسدانان په غلطه باندې دي، داسې خبره نه ده. نو ګورئ ورته په هغه پوینټونو کې زموږ سره په ایبایوجینیسیس کې یو خبره دا ده چې دوی دا وایي چې انسیکټس چې کوم دي، لکه مطلب زموږ سره چې کوم مچان او ماشي وغیره دي، نو دوی دا وایي چې دا د هیټ اینډ مویسچر نه پیدا کېږي. یعنې مطلب د ګرمۍ نه او د نمۍ نه پیدا کېږي. نو که تاسو خیال کړی وي په اوړي کې دا ماچي او مچان څه وي؟ ډېر وي. نو هغه بېله خبره ده چې د دوی د اوسېدو دپاره او د دوی د ریپروډکشن دپاره دا ماحول سازګار وي، په دې وجه باندې دا ډېر وي. نور دا د دې نه پیدا کېږي نه. ټیک شو؟ بل دویم نمبر پوینټ دا دی چې فلایز اینډ بیټلز چې کوم زموږ سره مچان دي وغیره دي، نو وایي دا د څه نه پیدا کېږي؟ دا زموږ سره د مینیور نه پیدا کېږي. مینیور څه ته وایي؟ غوښان چې کوم زموږ سره د غواګانو دا سوټي موټي دی ویل، د دې نه پیدا کېږي. نو یاد ساتئ چې دا د دې نه پیدا کېږي نه، خو دا دې له راځي. په دې ځای کې هغه خوراک او هغه ریپروډکشن او هغه اوسېدل وغیره چې کوم دی، نو دلته ښه کېږي، په دې وجه باندې دلته راځي. بل پوینټ دا و چې ورمز چې کوم دي چینجي، نو دا د څه نه پیدا کېږي؟ مډ اف کینالز. د دې میرونو د دې خوړونو چې کوم دا خټه ده ویل، د دې نه چینجي پیدا کېږي. نو دا د دې نه پیدا کېږي نه، خو دا دغلته اوسېږي. ټیک شو؟ میګوټس څه ته وایي؟ لاروی اف فلایز. د مچانو چې کوم لاروی دي، کوم بچي دي، نو هغې ته څه وایي؟ میګوټس ورته وایي. نو دې ساینسدانانو څه وایي چې دا د څه نه پیدا کېږي؟ د راټینګ میټ نه. وایي کله چې غوښه څښا کېږي، نو د هغې نه خود به خود په خپله چې کوم دی نو د مچانو بچي پیدا کېږي، میګوټس ته پیدا کېږي. ټیک شو؟ یو کنسپټ پیدا هم و. بل زموږ سره دا و چې مایس چې کوم دي مږي، نو دا د ډرټي کلاثس اینډ ویټ نه پیدا کېږي. چې کله څخه ګنده کپړې وغیره او غنم وي، نو د هغې نه مږي پیدا کېږي. حالانکې داسې ده نه. مږي چې کوم دی نو غنمو لذي خوري، نو په دې وجه باندې هلته مږي موجود وي. نور دا د غنمو نه پیدا کېږي نه. فراګس چې کوم دی، بل پوینټ دا و چې فراګس چې کوم دی، چندخې مندخې اینډ فش میان چې کوم دی، دا د څه نه پیدا کېږي؟ د مډي واټر نه پیدا کېږي. کوم اوبه او خټه وغیره چې کوم دی نو موجود وي په کوم ځای کې، نو هغې نه زموږ سره چندخان او میان پیدا کېږي. حالانکې دا داسې ده نه. د دوی د ریپروډکشن دپاره زموږ سره چې کوم دی نو اوبه هم به پکار وي، په دې وجه باندې دا دغلته موجود وي. نور دا د دې نه پیدا کېږي نه. ټیک شو؟ خو به هر حال د ساینسدانانو دا خیال و. ټیک شو؟ په اوله کې نو په دغه ټایمونو کې زموږ سره چې کوم دی یو ساینسدان و، فرانسیسکو ریډي ساینسدان مزلین کورینګز استعمال کړل. صحیح ده که نه؟ په څه باندې؟ په غوښه باندې. داسې چل یې وکړو چې غوښه یې راواغېستله میټ، او هغه باندې په یو لوښي کې او په هغې باندې یو کورینګ واچو، مزلین کورینګ څه ته وایي؟ دا یو خاص قسم کپړه وه چې داسې لوزلی وون وه، یعنې مطلب نری، خو بس یو کپړه پې واچوله. نو دغه غوښه چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره میګوټس ونه شول. په دغه غوښه کې میګوټس ونه شول، یعنې مطلب د مچانو بچي پکې پیدا نه شول. اوس چې په کومو باندې مزلین کورینګ نو استعمال کړی، په کومو لوښو باندې، نو په هغې کې پیدا شول. په دې وجه باندې ده دا خبره وکړه چې میګوټس د غوښې نه پیدا کېږي. دا د څه نه پیدا کېږي؟ دا د مچانو نه پیدا کېږي. چې کله مچان راشي او په دې غوښه باندې کینی، نو دا دغلته څه چل وکړي، څه انډې منډې واچوي، نو د هغې نه بیا زموږ سره چې کوم دی نو دا میګوټس پیدا کېږي. نو دا خبره خو غلطه شوله چې یاره مطلب لیوینګ ارګانیزمز د څه نه پیدا کېږي؟ دا د نان لیوینګ تینګ نه پیدا کېږي، یعنې مطلب د غوښې نه پیدا کېږي. کله چې غوښه څښا کېږي، دا خبره څه شوله؟ غلطه شوله. بیا زموږ سره په دغه ټایمونو کې ډسکوري اف مایکروبز وشوله، یعنې مطلب مایکرو ارګانیزمز، بیکټیریا او پروټوزونز وغیره چې کوم دی نو زموږ سره پیدا دغه شول، ډسکور شول. چا ډسکور کړل؟
انټوني وان لیون هوک په دې ځای کې موږ دا خبره کړې ده چې دې ساینسدان دا چې کوم مایکروبز دي مایکرو ارګانیزمز دي نو دا ډسکور شول چې دغه ډسکور شول نو ساینسدانانو بیا دا خیال و چې مایکرو ارګانیزمز ارایز بای سپونټینیوس جنریشن ویل ټیک ته دا مچان چې کوم دی نو دا او یا دا نور لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دی دا خو د سپونټینیوس جنریشن په ذریعہ نه پیدا کیږي د ایبایوجنیسیس په ذریعہ نه پیدا کیږي یعنی مطلب د غیر زنده سر سيزونو نه پیدا کیږي خو دا مایکرو ارګانیزمز چې کوم دی دا بکټیریا نو ویل دا پیدا کیږي په سپونټینیوس جنریشن باندې یعنی په خپل دا پیدا کیږي په دې وجه باندې سپیرنزنی نومي یو ساینسدان راغی او هغه څه چل وکړو غوښه یې ویشوله ټیک شو کنه غوښه او ښوروا یې ویشوله بوایل یې کړله فار مینی اورز په ګنټو باندې یې دا ویشوله او د هغې نه بعد یې سیلډ کړله یعنی مطلب یو کورینګ یې پې چړاو کو چې دې ته به بالکل مچان او نور داسې هوا او داسې نور سیزونه میزونه به بالکل دې ته نه ورتلل ټیک شو سیل څه ته وایي ایر ټایټ چې مطلب هوا ورته هم نه ورځي نو دا یې بند کړله چې هوا یې پې بند کړله نو میاشتې په دې کې تېرې شولې او د هغې نه پس یې بیا چې کوم دی نو دغه سیل څه کو بروکن یې کو مات یې کو او دغه ښوروا یې ټیسټ کړله دغه غوښه یې ټیسټ کړله نو په هغې کې مایکروبز یعنی مایکرو ارګانیزمز بکټیریا وغیره په دې کې نه وو ټیک ده نو په دې وجه باندې دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده مایکرو ارګانیزمز چې کوم دی نو دا زموږ سره خود به خود نه پیدا کیږي ځکه چې که خود به خود پیدا کېدل نو پکار دا چې دا غوښه څښا شوې وي ټیک ده که نه چې بکټیریا وغیره پکې شوي وي او دا غوښه څښا شوې وي نو دا خو څښا نه شوله دا خو ټیک ټاک وه مایکروبز پکې نه وو مایکرو ارګانیزمز بکټیریا پکې نه وه نو چې نه وه پکې نو په دې وجه باندې دا خبره وکړه چې دا خبره غلطه ده خو په دې باندې کریټیسیزم راغی تنقید پې راغی خلکو وویل چې نه که دا خو دا غوښه سیل کړله ایر ټایټ دې کړله هوا دې ورته بنده کړله او د زندګۍ دپاره هوا ضروري ده اکسیجن ضروري دی تا خو دې هوا بنده کړله چې هوا دې بنده کړله نو لیوینګ ارګانیزم به پکې څنګه پیدا شي نو خلکو پې تنقید وکړو ټیک شو ویل دا خبره ستا غلطه ده تا به دې هوا نه بندولې تا به کتلې چې د دې نه پیدا کېدلې مایکروبس که نه پیدا کېدلې ټیک شو نو بیا زموږ سره په 1855 کې یو بل ساینسدان راغی روډالف ویرچو او د changed the idea of many scientists by a statement in Latin language دې ساینسدان په 1855 کې یو سټیټمنټ ورکو په لاتینی زبان کې یو بیان یې ورکو او د دغه بیان په وجه باندې د ډیرو ساینسدانانو هغه آیډیا له څه شوله چینج شوله بدله شوله کومه آیډیا یې بدله شوله دا آیډیا یې بدله شوله چې کوم دا living organisms دي نو دا د دې نان living things نه پیدا کیږي ټیک شو داسې قسم خبره یې وکړله دا وایي چې every cell comes from a cell کله چې نوی سیل راځي نو هغه چې کله د مخکې نه یو سیل موجود وي د هغې نه پس به نوی سیل راځي که د مخکې نه سیل نه دی موجود نو نوی سیل به نه پیدا کیږي دا خبره چا وکړله روډالف ویرچو ساینسدان وکړله ټیک ده اوس په 1862 کې زموږ سره لویس پاسچر ساینسدان راغی او د سوان نیک فلاسک استعمال کو سوان نیک فلاسک یې استعمال کو او هغه یې سیل نه کو اوس به تاسو وایئ چې سوان نیک فلاسک څه ته وایي نو دا یو قسم فلاسک و یعنی مطلب که دا زموږ سره یو فلاسک شو که نه داسې یو لوښی شو او دا لوښی چې کوم دی نو د ده دا نیک څه داسې شانتې وایي داسې تلی و بیا داسې راغلی و بیا داسې تلی و بیا داسې راغلی و ټیک شو که نه یعنی مطلب تاو کړی شوی را تاو کړی شوی و ټیک ده تاو کړی شوی را تاو کړی شوی و ټیک ده نو دې ته موږ څه وایو سوان نیک فلاسک ورته وایو او دا یې سیل کړی نه و دا خوله یې څه وه خالي وه ایر ټایټ کړی یې نه و هوا ورته تلې راتلې شوه هوا ورته په دې ځای باندې رادننه کېدلې شوله او دې خوا راتللې شوله ټیک شو ده داسې چل وکړو چې په دې لوښي کې غوښه چې کوم دی نو ویشوله په ګنټو باندې پخې کړله پکې او بیا یې دا په میاشتو باندې پرېښودلو نو په دې کې چې کوم دی نو دننه مایکروبز ونه شول بکټیریا وغیره په دې کې پیدا نه شولې نو ګورئ که نه دلته دا اکسپریمنټ شوی و خو هوا پې بنده شوې وه نو د ساینسدانانو دا خیال وویل د زندګۍ دپاره هوا ضروري ده تا پې هوا بنده کړله ځکه پکې پیدا نه شول نو دوره له سوان نیک فلاسک استعمال کو نو هوا خو ورته اوس راځي
خو مسله دا ده چې بکټیریا خو په هر څه کې موجود دي کنه. بکټیریا یوبیکویټس دي، په هوا کې موجود دي، په خاوره کې موجود دي، په اوبو کې موجود دي، په هر ځای کې بکټیریا موجود دي. نو چې کومه هوا راتله نو هغه هوا نه به بکټیریا په دې لار باندې پاتې کېدلې، نو دې غوښې ته به نشوه رارسېدلې. په دې وجه باندې چې د مخکې نه بکټیریا دلته په غوښه کې موجود نه وه، نو نوې بکټیریا پکې په خپله نه پیدا کېدله. ټیک شو که نه؟ نو provided proof for Virchow's idea. د ویرچو چې کوم آیډیا وه د رودالف ویرچو، دا خبره کوله چې every cell comes from a cell کنه، چې د مخکې نه یو سل موجود وي نو نوی سل به راځي، که د مخکې نه یو سل نه وي موجود نو نوی سل به نه راځي. نو د دې لپاره یې پروف ورکړو. دا خبره وکړه he said that microorganisms یعنی بکټیریا could be found only from the existing bacteria. بکټیریا به هله پیدا کېږي چې کله د مخکې نه بکټیریا موجود وي. چې د مخکې نه بکټیریا نه وي موجود نو په خپله خود به خود به بکټیریا نه پیدا کېږي، مایکرو ارګانیزمز به په خپله نه پیدا کېږي. نو دا یو قسم ډیت بلو وه، یعنی مطلب به هغه سپنټینیس جنریشن ایبایوجینیسیس والا تیوري څه شوله، مکمل غلطه ثابته شوله. دوی دا وویل چې زنده‌سر څیزونه د غیر زنده‌سر څیزونو نه پیدا کېږي. ټیک شو؟ نو دا خبره زمونږ سره رودالف ویرچو کړې وه چې every cell comes from a cell، او دې له زمونږ سره چې کوم دی نو ایکسپریمنټل پروف د ټولو نه ښه پروف لویس پاسچر په 1862 کې ورکړو بیا. ټیک شو؟ د دې نه پس زمونږ سره it took 2 centuries to formulate cell theory after first life observed under microscope. ستاسو په دې کتاب کې دا جمله لیکلې ده. دوی دا وایي چې سیل تیوري زمونږ سره تقریبا 200 کاله پس په وجود کې راغله. د کم ټیم نه په کم ټیم کې چې په اوله پیره باندې زمونږ سره لایف په مایکروسکوپ کې لیدلی شوی و. ټیک ده که نه؟ نو په 1674 خوښه کې زمونږ سره انټوني وان لیون هوک ساینسدان چې کوم دی نو زندگی لیدلې وه، او دلته زمونږ سره چې کوم سیل تیوري راځي نو هغه شلیډن او شوان او بیا رودالف ویرچو 1838 1839 او 1855 که نه. نو مطلب تقریبا د 1674 نه د دغه ټایم پورې دا تقریبا 200 کاله راځي. نو په دې ټایم نه پس بیا زمونږ سره څه چل وشو، سیل تیوري راغله. نو اوس مونږ سیل تیوري وایو چې سیل تیوري څه شی دی. Cell theory proposed by Schleiden, Schwann and Rodolph Virchow. دې درې واړو ساینسدانانو پکې د کار خبرې کړې وې. ټیک شو؟ اولنۍ خبره دا وه چې all living organisms are made up of cells. چې څومره زنده‌سر څیزونه دي نو دا د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. کم زنده‌سر څیز کم ارګانیزم چې د وان سیل نه جوړ دی، د صرف د یو سیل نه جوړ دی، نو هغه ته موږ څه وایو؟ یوني سیلولر ارګانیزم ورته وایو. یعنی مطلب بکټیریا، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیموډوموناس وغیره چې کوم دی، پلازموډیم، نو دا زموږ سره څه دي؟ دا یوني سیلولر ارګانیزمز دي. دا یو سیل هم دی او دغه یو سیل د خپلې زندګۍ ټول کارونه ځان له پخپله کولی شي. په دې وجه باندې دا یو کمپلیټ ارګانیزم هم دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ یوني سیلولر ارګانیزم ورته وایو. هغه ارګانیزم چې هغه د مینی سیلز نه جوړ وي، د 182 سیلز نه جوړ وي، لکه زمونږ وجود چې واخلي نو موږ تقریبا د 37.2 ټریلیون سیلز نه جوړ یو، او دغه شانتي نور زنده‌سر سیلونه هم شته ډېر زیات چې هغه د مینی سیلز نه جوړ دي. نو هغې ته موږ څه وایو؟ ملټي سیلولر ارګانیزمز. ملټي څه ته وایي؟ ډېرو ته. او یوني سیلولر، یوني څه ته وایي؟ ون ته. نو چې کوم ارګانیزمز د ون سیل نه جوړ دي هغې ته یوني سیلولر ارګانیزمز وایي، او چې کوم د مینی سیلز نه جوړ دي هغې ته څه وایي؟ ملټي سیلولر ارګانیزمز. لکه مطلب زموږ سره چې کوم پلانټس دي، بوټي، انیملز، ځناور، او د دې نه علاوه خریړي وغیره چې کوم دي نو دا زموږ سره څه دي؟ ملټي سیلولر دي، د ډېر زیات سیلز نه جوړ دي. دویم نمبر پوینټ په سیل تیوري کې دا دی چې سیل از د structural and functional unit of all living organisms. سیل چې کوم دی نو دا زموږ سره د living organism structural او functional unit دی. یعنی مطلب دا living organisms چې جوړ دي دا structure چې په څه وجه باندې دی نو دا هم د سیل په وجه باندې دی، د سیل نه جوړ دي. او دا living organisms چې کوم functions کوي نو دا هم زموږ سره د سیل په وجه باندې کوي. په دې وجه باندې cell is the structural and functional unit of all living organisms. یعنی مطلب که یو کمره ده نو یو کمره د بلاکونو نه جوړه ده، نو دا بلاک چې کوم دی دا د کمرې structural unit هم دی او functional unit یې هم دی. structural unit دا چې دا کمرې چې دا کوم structure دی دا د بلاکونو په وجه باندې دی، او د دې کمرې چې دا کوم function دی یعنی مطلب مونږ د باران، طوفان او نور او د دې نه بچ کړي نو دا د دې فنکشنز دي، نو دا هم د بلاکونو په وجه باندې. که فرض کړه ته بلاکونه لري کې نو د دې کمرې به نه سټرکچر پاتې شي، کمره به کمره پاتې نشي، او د کمرې چې کوم فنکشنز دي نو هغه به هم پاتې نشي. مونږ به هوا ته چې کوم دی هوا به مونږ لګي، نور به په مونږ لګي، باران به مونږ ته راځي، د بهر نه شور بدن نه ډایرکټ راځي،
نو مطلب هغه فنکشنز به هم ختم شي. دغه شانتي چې د زنده سر سیزونو نه سیل ختم کی نو زنده سر سیز به زنده سر سیز پاتې نشي او نه به هغه خپل فنکشنز کولی شي. ټیک شو. دریم نمبر پوینټ دا دی چې نیو سیلز ارایز فرام پری ایگزیسټینګ سیلز بای ډیویژن. دا خبره رودالف ویرچو والا چې کوم پوینټ دی هغه دی چې نوې سیل چې راځي نو هغه به د مخکې نه یو سیل موجود وي نو د هغې نه پس به نور سیلز راځي. که د مخکې نه یو سیل نه دی موجود نو نور سیلز به نه راځي. د دې مطلب دا شو چې که د مخکې نه یو سیل موجود دی نو چې دا سیل ډیوایډ شي زموږ سره نو دوه سیلز به ترې راشي. خو که فرض کا دا زوړ سیل نشته پری ایگزیسټینګ سیل نشته نو دا نوې سیلز به هم بیا زموږ سره نه راځي. دا به نه پیدا کېږي. ټیک ده. بل زموږ سره په نور کتابونو کې دا خبره هم لیکلې ده چې all metabolic processes takes place within the cell. چې څومره هم metabolic processes دي نو هغه په سیل کې دننه کېږي. بل پوینټ پکې دا هم دی چې cells contain hereditary material. په سیل کې دننه DNA موجود ده، وراثتي مواد پکې موجود دي او چې کله دا سیل ډیوایډ کېږي نو وراثتي مواد یعنی hereditary material د دې سیل نه دې سیلز ته هم پاس کېږي. ټیک ده.